السلام علیکم ملګرو T20 ورلد کپ که شروع شوی هم دی نو ډېر زیات ګرم میچونه پکې یو کم دغه کمزوري ټیمونه چې دي مطلب یوګنډا شوله مطلب نمیبیا شوله عمان شولو USA شوله مطلب څومره چې د کمزوري ټیمونه په خپل منځونو کې جنګېږي نو ډېر زیات یو ګرم میچ کېږي یو فایټ والا میچ کېږي نن پکې بل یو خوندور میچ شو سهار وختي شروع شوی اوس ختم شو عمان او د نمیبیا ترمنځ ډېر زیات یو ګرم میچ شو عمان ګټلی میچ شو بیلو څنګه ګټلی میچ بیلو هغه ټول تفصیل سره په دې ویډیو کې شریک کوم ویډیو سره خپل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ عمان اولنی بیټینګ وکړو صرف او صرف یو سل 9 سکور وکړو چې دغه په دې T20 ورلد کپ کې ډېر کم سکور دی د عمان بیټسمنانو ذمہواري وانه غوښتل او کم از کم یو سل 15 یو سل 50 یو سل 50 سکور پکار دی چې بیا پکې ته بالینګ هم کولی شي نو یو سل 9 سکور چې کوم اخري اوور کې په اخري بال باندې 2 سکور پاتې وو د عمان بالر چې کوم میډیم پیسر بالر بالینګ کو کیپر په سټمپ باندې ولاړو میډیم پیسر بالر بال مس کو یو بال او 2 سکور پاتې وو بال مس شو کیپر ونیو کیپر نه چې ولیدو نو یو خو سټمپ مس کو بل رن اوټ مس کو نو ګټلې میچ عمان وبېلو په دې نه پس په سپر اوور شو په سپر اوور کې به اولنی بیټینګ چې کله نمیبیا ټیم وکړو یو ټارګټ په دغه اوور کې سپر اوور کې عمان ټیم ته ورکړو عمان ټیم دغه سکور پوره نه کړو صرف او صرف لس سکور یې وکړل او په یو سکور باندې عمان ټیم دغه میچ وبېلو خو عمان ټیم اولنی ځل باندې د سپر اوور نه مخکې ګټلې میچ وبېلو ځکه چې دغه کیپر سټمپ مس کو او رن اوټ مس کو دوه چانس په دغه ځکه دی بیټسمن له ورکړل عمان یو ګټلې میچ نمیبیا باندې وبېلو چې دغه میچ دغه سټمپ او دغه رن اوټ کې یو کار شوی نو عمان ټیم به دغه میچ ګټلی وی او 2 پوینټونه به حاصل کړی وی نن ماښام پکې بل ډېر یو ګرم میچ دی د سریلنکا او ساوث افریقا کوم چې تکړه ټیمونه دي ټاپ 10 کې دي هغه ټیمونو کې اولنی میچ دی د مطلب د ګرم ټیمونو میچونه چې دي دوه سایډ ته مطلب ټیمونه مضبوط وي سریلنکا او افریقا میچ دی نن ماښام 9 بجې د پاکستان وخت مطابق او 8 بجې د افغانستان وخت مطابق دغه میچ شروع کېږي دا هم ډېر زیات خوندور میچ دی دغه میچ چې ختم شي انشاءالله دغه باره کې به هم تاسو سره معلومات شریک کوو کوشش کوو چې د هر میچ معلومات تاسو له موږ درکړو چې په څه رقم کم ټیم وبېلو کم ټیم وګټو د ویډیو کتلو ډېره مننه ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ زموږ پیج هم سره فالو کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره نور ښه وخت لرئ د الله په امان